مراد یاسین صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره خپل کلام شریک کړي. د غزل نه مخکې اوس دوه شعرونه دي چې پرون مې څه ویل او نن څه وایم. پرون مې څه ویل او نن څه وایم. پرون مې څه ویل او نن څه وایم. پام دې خبرې ته د چا هم نشته او مخکې زړه نه و د سیاست سینه کې. مخکې زړه نه و د سیاست سینه کې خو اوس یې سترګو کې حیا هم نشته. مننه. او دوه شعر نور دی چې د هر ښه کار نه میله جوړه کاروبار جوړ دی. د هر ښه کار نه میله جوړه کاروبار جوړ دی. څوک د حاجي نوم څوک منځونه دعاګانې خرڅوي او د ځینو خلکو یې د سوچ سره هېڅ کار نشته. د ځینو خلکو یې د سوچ سره هېڅ کار نشته. د باچا خان په نامه خپلې سوداګانې خرڅوي. مننه. د هر ښه کار نه میله جوړه کاروبار جوړ دی. څوک د حاجي نوم څوک منځونه دعاګانې خرڅوي او د ځینو خلکو یې د سوچ سره هېڅ کار نشته. د باچا خان په نامه خپلې سوداګانې خرڅوي. او یو غزل دی چې کوم نظام سړی غلام ساتي وحشت کوي. چې کوم نظام سړی غلام ساتي وحشت کوي نو خامخا به د سړی بیا بغاوت کوي. او د دین په نوم باندې څوک دومره عبادت نه کوي. د دین په نوم باندې څوک دومره عبادت نه کوي لکه چې څومره په دیو باندې نفرت کوي. مننه. او هغوی د اړو تصور د ازادۍ ونه کړي. هغوی د اړو تصور د ازادۍ ونه کړي د زنځیرونو چې په خپل حفاظت کوي. مننه. او دلته څوک خپله اصلاح نه کوي خپل بد نه ویني. دلته څوک خپل اصلاح نه کوي خپل بد نه ویني. هر سړی بل ته ګوته نصیحت کوي.